پلازمینه کابل کې د برېښنا شرکت لوري د افغانستان د برېښنا انرژۍ د پانګونې د فرصتونو وړاندې کولو کنفرانس. د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر په دغه کنفرانس کې وایي اسلامي امارت د سیمې او نړۍ د ثبات غوښتونکی دی او په وینا یې چې ټولې ستونزې یوازې د تعامل لارې حل کېدای شي. ښاغلی عبدالکبیر زیاتوي هڅې کېږي څو نوې کارخونې او صنعتي پارکونه ورغوي چې ورسره به هیواد له اقتصادي اړخه پر ځان باسیا او دغه راز خلکو ته کاري بوختیاوې رامنځته شي. اسلامي امارت هڅه کوي چې د صنعتي ښارګوټو او فابریکو په فعالولو سره په هیواد کې د بیکارۍ فقر کچه راښکته او افغانستان له اقتصادي اړخه خودکفایي ته ورسوي. همدارنګه کوشش کوو چې د انرژۍ د تولید په کورنیو سرچینو کې پانګونې ته زمینه برابره کړو او له دې اړخه افغانستان خودکفا کړو. ښاغلی عبدالکبیر زیاتوي د سیمې له ټولو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې غواړي او له هغوی هم هیله لري چې د اقتصادي ثبات او پرمختګ لپاره له اسلامي امارت سره په ګډه کار وکړي. نوموړی په ټینګار سره وایي هڅه کېږي څو د افغانستان ستراتیژیک موقعیت څخه په ګټې اخیستنې سیمه ییز اتصال هم رامنځته کړي. بلکې اسلامي امارت کوشش کوي چې د افغانستان له ستراتیژیک موقعیت څخه په استفادې سیمه ییز اتصال رامنځته کړي. اسلامي امارت د سیمې له ټولو هیوادونو سره اقتصادي همکارۍ ته ارزښت ورکوي او په دې تمه یو چې د سیمې ټول هیوادونه په ګډه د اقتصادي ثبات توسعې او د سیمه ییزو پروژو د عملي کولو لپاره کار وکړو. له دې سره سم د افغانستان د برېښنا شرکت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وایي اوس په افغانستان کې د برېښنا تولید غوره فرصتونه رامنځته شوي او له ټولو ملي او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د دې فرصت څخه په ګټې اخیستنې د افغانستان برېښنا سکتور کې پانګونه وکړي. ښاغلی عمر زیاتوي افغانستان د 222,000 میګاواټه لمریزې برېښنا، 40,000 میګاواټه اوبیزې برېښنا، 60,000 میګاواټه بادي برېښنا، له کثافاتو د 4,000 میګاواټه برېښنا د تولید ترڅنګ د ډبرو سکرو او طبیعي ګازو څخه د زرګونه میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري. مونږ ډېر ښه فرصتونه لرو، راسئ له دغه فرصتونو څخه ګټه پورته کوي. مونږ د سولر برېښنا په برخه کې 222,000 میګاواټه ظرفیت لرو. ملي او بین المللي شرکتونه سازمانونه کولی شي چې راشي سرمایه گذاری وکړي. سکتور بانکداری را باید ما شما فعال بسازیم. بانک‌های ما باید از سکتور برق ما و برېښنا باید با ما تعهد کردیم، باید یا سرمایه گذاری بکنن. الحمدلله توانایی سرمایه گذاری را دارن. د دې ناستې په پای کې د پلازمینې کابل لپاره د برېښنا شرکت او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ د 140 میګاواټه لمریزې برېښنا او 40 میګاواټه حرارتي برېښنا د تولید تړونونه هم لاسلیک شول.